أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بزمو مسوس خبر شروع في مضمون کې مکارم الاخلاق. رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام چې دین د اسلام 380 خوونه لري. کله چې الله رب العزت یو بنده اراده د خیر وکړي نو د بازو خوینو توفیق دا ورته الله نصیب کړي. هغه کټول یو که بازو کلمایي څه ډېر پای کې تشریشي و یو خو په هغه خوینو کې چې نن تشریکیږي د الله په فضل او کرم سره چې انسان ور باندې جنت لا داخليږي د اسلام د شاعر او د اسلام د مقدساتو احترام ساتل. جمعات شو، قرآن شو، کعبه شو، د رسول الله ملګری صحابه د الله رب العزت ذات انسان شکل د دې وقار او د دې عظمت پر ځړ کې لري د چې انسان بل جنت لور داخل کې شکل د دې وقار نه ساتي د بيدب دی. ابن قیم فرمایي چې بيدب انسان به اخر د ایمان نه وشي په بل طرف باندې بدار روانيږي. او قرآن او سنت شکل انسان مطالعه کوي ويم ګوري ډیر آیتونه او ډیر احادیث محمد رسول الله په دې مضمون باندې داللي. نو دغه محارم د رب العالمین باز علماء ذکر کړي چې هغه مکه دا څوک حج څوک عمره او هغه شی چې رب العالمین دغه نه منع کړی دی منع ګناه دغه نه ځان ساتل دا صفت په انسان کې پیدا کېدل. د دې په نتیجه دا سړی له جوړیږي چې جنت له بسړی ور داخل شي. کتر قرآن او ته مکی او د عمره د دې لحاظ ساتي او ګناونه بار بار کوي په غیبه اصرار کوي او فخر باندې کوي نو یاد ساته یو ورځ بل شي راشي شي سبستانه د ایمان الله والی. څوک مسجد حرام دی، څوک ټوله مکه ده، څوک خاص کر هغه میشتري چې کوم کې د حجاج حج لږي. ابن عاشور په خپل تفسیر کې به دا خبره لیکلې ده و هغه شی چې رب العالمین په هغه باندې امر کړی دی بس دی ویل شي د الله مقدسات او د الله محارم دا کول او د کومونه چې منع کړی دغه نه ځان ساتله. حاصل خبره ده ابن جرير دا خبره ذکر کړی دی چې په کوم شي باندې رب العالمین امر کړی انسان دغه نه ځان ساتي خاص کر په حال د احرام کې وجدا چې یو خو بده کې رب العالمین د حدود لحاظ راځي او بل دی انسان د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت لحاظ ساتلو. د قرآن تشریکون کې معلم اولنې مفسر محمد رسول الله دی هغه موږ له دا خبره کړې چې دې شنه ځان ساتي او دې شنه لانجدې شي نو چې کله په انسان کې دغه صفت موجود شو دا به نه معنا دی او تقوا مخ کې شوی و د سړی به رب العالمین جنت له ور داخل کی انت بورشي به مرتبه به دي جدا دي. آیتونه او حدیث د رسول الله چې کله انسان به دې کې مطالعه کوي ګوري یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د عبد الله بن قرط نه نقل لي ان اعظم الايام عند الله تبارك وتعالى واذا الله رب العزت په نسبت په دې ټول ورځو کې د عزت نه ډک ورځ شه هغه د اختر ده او د دین ورسته به ایولسم د ذوالحجه. نبی صلی الله علیه وسلم تقریبا په دې کې 15 شپږ سروي را وسوغه به ذبح کړه مخکې دین دغه اشعار وکي او چې کله وخت راغی نو به هغه ذبح کړه به دې ملګرو د شي اعلان وکړي اے خلکو که تاسو به دې کوم انسان ځان لغوخه دې کټکوي شي نو معنا ده چې دې ځای کې لکه څنګه چې دا حرام دا شاعر د الله دی کم سروي چې الته بوتل کېږي دغه احترام به انسان ساتي ځکه دغه احترام چې کله سړی ونه ساتي نو کې دې شي د ایمان د زوال سره مخامخ شي. په وخت راغی به چې کله ذبح شو دغه استعمالول ته کولای شي خورل شي. عبد الله بن عمر فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع کې ویلي وداع کې دا کومه میاشت تاسو له معلومه لري د حرمت او دا کوم کار دی دا کومه ورځ ده او به ویلي چې الله رب العزت تاسو د ویني او تاسو مالونه عزتونه په تاسو باندې د شي بن کړی دی او حرام کړی دی لکه څنګه چې دی ورځ د عزت دی میاشت عزت دی زه عزت دی درې کړه دی ویلي اخر کې به ویل شي ګوره او خلکو زمانه ورسه تاسو مرتد نشئ د باجی سټونه وਹੀ دلیل له بده
چې کله یو سړی د حرم د الله د محارم او د الله د مقدسات احترام نه ساتي د رسول الله د خبره نه معلومیږي چې په د باندې بده شي وخت راشي چې سبا به مرتد جوړیږي مرتد سره به د جنت لورځي پوری صبر شي باندې نور امور د ابي مالک نقل دی هغه خپل پلان نقل کړي رسول الله فرمایي ومن قال لا اله الا الله وشاش لا اله الا الله ویلي او کوم شي چې داغه بندگی کې دي چې شوا رب العالمین داغه نه انکار وکوي د دې سړي د مال په باندې بند او د وینې په باندې بند او د حساب نور شاره فردا ایواز الله له دلیل به دې باندې چې لا اله الا الله او دغه ویل مؤمن انسان د الله د دین د نه خو نه نه خدای انسان باندې احترام ساتي ام داغه د مال او ام داغه عزت او ام داغه بدن کدی به احترامي به عزت ته کایله کې حدیث کې مخکې راغلی و رسول الله فرمای کله زمکو اسمانونو د اهل جمع شي او د یو مؤمن قتل وکي زبدا ټول جهنم لور باندې بوزم الله رب عزت ویل شي ویلي دي بردان نقل له نبی کریم علیه السلام فرمایي چې قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا چې یو سړی مؤمن سړی قتل کوي دا د الله په نسبت دومره لوی جرم دی چې دا ټول دنیا ختمه شوی وي دا خو لیکن نه دا چې دا مؤمن سړی قتل کوي د مؤمن وجل دومره ګران په دې دنیا کې به کعبه راغله او په دې کې دا مکه راغله د مدینه پکې راغله د قران پکې راغله علما پکې راغله دا ټول خلک پکې راغله لیکن دا مؤمن دا د الله د نخونه یو نخره ځکه دا دین باندې دا آباد دی هغه دین نه خره حدیث کې راځي عبد الله بن عباس نقل له رسول الله فرمایلی دي ما من ايام اعظم عند الله ولا احب الى الله الاعمال فيهن من ايام العشر وی چې ورځ الله په نسبت ډیر قابل د عزت او ډیر الله رچ محترم عمل پاږي کې د دې لس ورځې کم چې ذل حجې دا ولنې شروع کیږي تر لسو پورې وی بده کې تاسو د الله تسبیح ډیر بیان کوي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله او تکبیر دلیل به دې باندې چې دم ګوره د محارمونه ده د دې احترام ساتل دا سړی جنت ته داخلي د دې بيزدي سړی د جهنم په طرف رواني ابو درداء نقل له وی رسول الله فرمایلی دي لا يزال المؤمن مؤمن انسان به همیشه د نیکی د خیر وړاندې کیږي تر څو پورې چې دا پردي وینې توې نه کی لیکن شکل دا پردي وینې توې کړه نو یاد ساته به دا سړی به د خیر نه الله قطه کې به خیره باندې بدا ور روان شي وجدا ابن کثیر یو قانون ذکر کړي و ان من المعصيه بعد یو ګناه چې وکړه دغه نه ورسره بل ګناه کیږي او بل ګناه کیږي د دې باخره نتیجه دا جوړیږي چې ایست بد الله په نسبت باندې بيدا لوی ګناګار شي ګناونه بر باندې پیټه شي الله به جنت به محروم شي کله نبی صلی الله علیه وسلم ویلي و صلاه فی مسجد هذا زما په دې جمعات کې چې انسان منځو کې وي افضل او دا ډیر بهتر دی من الف صلاه د زر منځو نه دین را بده خو ثواب نور کې مگر د مسجد حرام حکم به جدا دی دلیل به دې چې د مکی مسجد دا مقدسات مدینه منوره د ای مسجد نبوي د احترام ساتل هغه کې منځ کول هغه په اوچته عقیده باندې عقیده لرله دی لوي شي د اسلام د محارم او د اسلام د مقدسات او احترام ساتل نتیجه به دا جوړیږي چې سړی په دې باندې جنت له الله ور داخل کی ابو ذر رضی الله عنه فرمایي رسول الله فرمایلی دي زما د امت عمل په ما باندې پیش کړو نه کو بده وینه کمرونه کې ما دا خبره مند کړه چې په لار کې اوس ضروري شي هغه چل ریکړي الله په دغه باندې سړی جنت ته بوزي دویم دا معنا چې وسړی وې بد عمل به کې دا مند کې چې دا لاړی یا پوزا یا یو بل شي وېدا سړی به د جمعات کې سن کې او به است هغه پاک نه کې او دپن نه کې وېدا ګره په ټولو عملونه کې بل عمل د جمعات به عزت وکړي چې وخت ور باندې راشي چې است به الله به په بل طرف باندې بوزي ځکه دا خو د اسلام نه خو نه خدا احترام نه ساتل عبد الله بن زید نقل له هغه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما بین بیت و منبری په ما بین د کور زما کې د کوټې زما کې د منبر زما کې روزه د یو بخښنه د جنت د باغچونه دلیل به دی باندې شګوره مسجد حرام رسول الله ذکر کوي د مدینه او د مکه چې دا د اسلام نه خو نه خدا تاسو به دی کې ډیر عملونه الله له وکي او د قشنه دی وقار او عزت پر ځل کې ولري عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم به هیڅ ورځ عمر نه و چې دا خبره به کوله چې الله رب عزت په خپل بندگان ډیر زیات ازادۍ د ور نه په نسبت سره ورځ د عرفه له په ټول ورځو کې ازادۍ خو لیکن په دې ورځ کې ډیر زیات او دا الله دې بندگان له نږدې کیږي او به فخر کوي دا ملائکه باندې دا خبر ورته کوي چې ما اراده اولای داخل شنه د عرفات د میدان لرغلي داخل زمانه سو غړي وي الله بکنه وي تاسو به دې باندې گواشه چې خلکو نه ما بکنه وکړه د عرفه دا ورځ
د غیر وجنی ولا باقي کې عمل کوله وېدام د اسلام د محارمونه د غیر مقدساتونه دې سړي اکرام کو الله به جنت ور داخل کی بلکې حدیث کې دا راځي مخکې ګناهونه الله یو کال ورته معاف کوي او رسا ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ومن اتا هذا البيت کوم انسان چې بیت الله لرش جمعه دلته ونکړه د فسق کارونه ونکړه رجع كما ولدته امه وبرته چې راو پس کېږي دا به د ګنا نه د سي پاک شي لکه څنګه چې د امر نه پیدا شوی نه وي زګېدلې د رسول الله د احاديث دا ټول دل ګوره په دې خبره باندې چې ای خلکو دې جمعه او دې مسجد حرام او دې حج او دې عمره ډېر اکرام ساتي دې په عمل کې بدله کې به اخر جنت الله تاسو درکړي بل حدیث کې راځي جابر سے فرمایي چې محمد رسول الله د دې وګي پیس غندنه وغیرہ د دې شینو د خوراک نه منع کړی دا او به ویلې ودا بدوی او نشه ارچه او خپل لازم د جمعه ته نږدې کېږي نه وجدا د ملائک د هغه سره zarar من کېږي متضرر کېږي چې کوم شي د انسان متضرر کېږي دلیل به دی باندې چې مؤمن ملائکه جمعه دا ټول د اسلام د مقدساتو دی په کار ده چې انسان دغه احترام مسدد شي بنی لکه خوراک کو لا اله الا الله او صرف دا خبر ده چې رسول دی باندې مؤمن نور هغه کارونه کوم چې کوم رسول الله باندې کړی زده وکم نه عبد الله بن عمر بداوی رسول الله فرمایلی دی وچا چې په موږ باندې اسلحه را واقع سو را وېستله فلیس من نو دا سړی بالکل ګورز موږ د اسلام نه دینه دا سړی د ایمان نه به اخلاصي مؤمن باندې اسلحه څنګه راوباسي هغه تیری او کله رسول الله دا ویلي ومن سمع رجلا شاچ او سړی نه واوریدل چې هغه په جمعه مسجد کې आवाज کو د ورک شي نو دا سړی دی وای چې الله دې دا شی به تاسو باندې واپس نه کی وجه دا ده فإن المساجد لم تبنى لهذا الامر جمعه خو دې خبره د لپاره بالکل د سره جوړ کړی شوی نه دي ته چې بګی اعلان کوي سنت طریقه دا چې دا خبره کې کاغذ سړی ورکه دی کاغذ مال ورکه دی چې الله رب العزت بالکل تعالی نه واپس نه کی دلیل دې بدی باندې چې بدی جمعهتون کې دا اعلانونه کول دا به زیاده دا ورکه دا د جمعه به عزت دا بدی انسان باندې بده شي وخت رب العالمین راولي چې د جمعه به عزت وکړه ایمان نه بدا سره کنګالي ګوره دې مسلې د علم څخه کول پکار دي عبد الله بن مسعود فرمایي وی رسول الله فرمایلی دي چې نه د حلال وینه د مسلمان سړي چې ګوي کوي په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ شواد الله نو زد الله رسول يم مگر کچرته قتل وکي یا د قشن شادي شوی زنه وکړه یا یو سړی د خپل دین نه مرتد شو او یا تارک دی جماعت د مسلمانانو نه ویره غوجل پکار دي د مرتد ځکه دې سړي د اسلام بیزتی کړي دا سبب ان شاء الله بستر کې دار شي د مرتد توبه قبليږي کنه توبه قبليږي بالکل خو به دې شرط باندې چې د توري لاندې نه دا هغه مرتد توبه نه قبليږي چې د توري لاندې هغه راغی کلاشینکوف لاندې راغی اوس وې جسمه توبه نه کدا مرتد او برته اسلام لراغی توبه وستا دین د اسلام اغلب دا اجازه ورکړي چې دا توبه قبول شي خو چې گیر شو دا توبه به الله نشانه مني جابر رضی الله فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي وینه دي حلال یو استاسونه چې هغه اصحاب د مکه کې راوالي ځکه دا خدای امن زره دا شاعر دي دې احترام صدر بکار دي بره ابن عازم دا خبره نقل ده وېزم د ماما سره مخامخ شوم دا غسر جنډه وا ما ونه پښتنه کړ چې اين توري چرته روان اے ماما وېزه خو رسول الله علیه وسلم یې شړیلا وی هغه چې دا خوا کې بنګا کړی دا او مال امر کړی چې دا چټي هوا او داغه د اعمال راواله دلیل په دې باندې چې مسلمان او خاص کر به خپل ولی دام ګره د مقدساتونه ده انسان لکه څنګه چې د خپل مور حکم لري د غیر وقار او د احترام مسله ساتي د قشن دي خواکم ده د غیر سره نکاح کول دا باعث بری دي جوړیږي چې یو سړی د ایمان نه پخلاصيږي او وجد لري سړی بکار دي د اسلام شاعر احترام ده ونه ساتو او کله رسول الله ویلي وکم سره چې مسجد قباء لراشي راکمن و ماشین کدا سورلی بنوي کدا پیدلې نو خامخ درکاته مجد وکي دا ور باندې ضروري ذکر رسول الله بدل ترته مونږ به کولو دا یو مقدس عمل دی چې انسان به دې کې کوي او رسول الله موږ تاسو له بده باندې امر کړی دی انس بن مالک فرمای عجيبه خبره ذکر کړی دا وانکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر و تاسو د عمل نه کوي چې تاسو په نسبت د وختونم ډیر واړه کاری او موږ به د رسول الله په وخت کې د هغه امور نشمارل چې باغې باندې سړی هلاکیږي او بربادي کی دلیل په دې باندې چې انسان ګناه له په واړه نظر باندې ګوري نه کله چې انسان ډیر په واړه نظر باندې وګوري نو دا الله په نسبت ډیر غټه معلومیږي او چې کله غټه معلومه شو دا سړی ګور په خپل بیره بربادي په تر باندې رواني کی عمر بن خطاب شکل ابو الولود اوالو نو ویل الحمدلله الذي لم يجعل ویټو څه بدونه د کمال هغه ذات لري چې نه دا ګرځول اسمانه مرګ دا هغه سړي په وجه باندې شاغر اسلام داوا کوي
وی به چم شو د اثر د ژوړن کی وی موږ ورته ویلې د مانځه وخت دی یا امیر المؤمنین نو هغه ویل چې وی دا هغه انسان بالکل په اسلام کې برخه نشي چې هغه موږ قضا کوي ځکه دم د اسلام نه خو نه خلا چې کله یو سړی هغه موږ قضا کوي عمر سبیل ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاه وی دې سړي د لپاره بالکل په اسلام کې برخه نشته بیزتی وکړه وی مونږ یو کې پر شي حل کې چې دا څخه بالکل مشه دا جوش کولو عبد الله بن مسعود بدا ویلي وی مومن سره چې کله ګناه وکي دا کوی کې د شي مثال لکه دی غر لانه شناسته یری کې اوس بر باندې راغورځيږي او فاجر او منافق سره چې کله ګناه وکي دا د شي لکه مچ دغه بده په زمانه کې نه وی کله په یو تر باندې وې شړی کله په بل تر باندې وشړي دلیل له بده د ګناه نه یرا دا سره جنت ته داخله یو دا ګناه اصلي ګناه نه ګڼل بلکې د شي تیز په ورتل د دې به اخر نتیجه دا جوړیږي چې دا سره رب العالمین د جهنم په طرف باندې به ور روان شي ځکه په خوین کې محمد رسول الله تشریح کې عبد الله بن عمر ورسره شو قابله بما اعظمك ما اعظمك واعظم وډیر اوچت عزت دستا او عزت چې تعالی درکړي دا غم ډیر اوچت هو المؤمنون عند الله اعظم حرمه منك لیکن دا مؤمنان څنګه ګوره په عزت کې ډیر اوچت دي مؤمن دومره اوچت نه ښه اته به عزتي کول دا سړي عمل بربادي لکه سلف صالحینو بداویلي چې کله یو سړی مؤمن له ضرر ور کوي یا د قشان مسلمان له ضرر ور کوي نتیجه به سړي باندې دا راشي چې استبداد د ایمان نه کنګل شو عمل به الله ټول برباد ابو هريره سے فرمایي وګړه چرته غرسنی وسه مدینه کې وګورم چې دا سړيږي نو هیڅ چرته به هغه وینه یو ما وجدا دا چې دا حرام دی او په حرام کې دا شی نه ګرځي راګرځي چې کم خلق ال ترى مخلوقات یری دهشت کې راولي د دې شی په نتیجه دا جوړیږي چې سړی به ګوره به د ایمان د زوال سره مخامخ د عمر بن خطاب بارے کې دا راځي صاحب ابن یزید فرمایي وې دوه کسان په زوی مال اشاره وکړه یو وړه غوندي تیګه وسره و وی هغه دوه کسان راولې چې کله مې راوښه خپل ما بین کې بل سره خبره کولې وی کوم ځای راغلی وی طائف نه وی قسم په الله چې ملمانه ما د شواله وی چې دی اډو کوم سر درد کړي سم درد کړي وي د محمد رسول الله په جماعت کې اوسه دومره اوچت आवाज باندې خبره دلیل له بده چې کم سړی د جماعت احترام نه ساتي بلکې پای خنداګانی کوي بیزه خبره کوي چې انسان لوال پکار دی دا دومره نقصان سره د سړی مخامخ کوي چې د جنت ته ګوردار باندې به محرومي کی نن کنزل اختلاف جنجال د ټول د جماعت کې خلک کوي اور ابن مسعود فرمایي ویمانه محمد رسول الله ملګر له سرګ باندې کاته مخکې رسالت بدرس کې دا موږ تاسو ویلی و وی نبی صلی الله علیه وسلم چې لاړو ته کولې ملګری مرتلا شي ویلو او چې کله به او داس کو نورو ملګرو به اضافه برخه شو په خپل بدن باندې به مګلې حتی نږدې چې بل سره جنگ پیو کی او چې کله رسول الله خبره کوله نو سر به ځنه به کته کړي و وی څوک به مینه کاته چې رسول الله له وګوري تعظیم له د محمد رسول الله د اکرام د وجنه نن نبی کریم علیه السلام زموږ سوس پرې ما بین کې نشته لیکن احادیث رسول الله موجود دي چې کله تا رسول الله حدیث چا بیان کې ته د شي ګمان کوي چې په دې کې پیغمبر علیه السلام ناس دي چې هغه ناس دي او تر هغه وړاندې د اثر ګراوي چې نشه انداز باندې ور وکړه یې مخالفت وکي یاد ساته د ایمان د زوال سره به مخامخ دا خو ابلیس چې موږ ګډوډ کړیو د رسول الله د حدیث پورې سزا کوم عمل چې رسول الله په سنت باندې ثابت دی هغه پورې ملنډ او ټوکی او به مداوم دا کړی چې الله موږ جنت الفردوس سره دا غلطه ده دا ناروا ده وی هلال ابن سراج هغه عمر بن عبد العزيز له وفد ولېګو چې کله هغه امیر المؤمنین شو خلیفہ شو او د څو کتاب خط ورولې کو چې هغه د محمد رسول الله لیکلو مجعل شي لیکلو وی عمر بن عبد العزيز را واخصو وی اول پسترګ باندې کې کو دغه نه ورسه به په مخ باندې کې کو او بعد دغه نه به مچ کې وی کې دې شي بده کې دې شي اسما په دې شبه باندې اسما په دې سترګ باندې اسما په دې مخ باندې ولګي چې محمد رسول الله ګوتې ال تلګېدلی داغه د خط احترام ساتل داغه د سنت احترام ساتل داغه د قران احترام ساتل د دې په نتیجه دا جوړیږي چې سړی به د جنت په طرف باندې روانيږي او چې کله یو سړی د دې شنو بیزتی کوي یاد ساته دا سړی ابن قیم فرمای الله به د جهنم په طرف باندې روان شي د اسلام د نخو د قران او سنت او د جماعت او د محمد رسول الله دغه د ملګرو احترام ساتل بلال مسعود فرمای وی وړي ګوره مګوره لیکن د شي وګوره چې تر مخالفت نه چاو کې د شي مو چې لکه دا ګناه مې وړه وکړه بلکې ځان سره دا سوچو چې ځکه الله منع کړم داغه مخالفت مې کړه هغه څومره لوی دی طلب معلومات کې دی ګناه امام احمد بن حنبل فرمایي چې کوم شی تکي کې دی شي د قشم پردای وی قران دی پاکي باندې ونی لیکل شي وجه دا او نو د قران سر لنه کې خود لشي کې دې شي د دې شي بیزتی وشي او یورت ورسې راشي چې د قران بیزتی وسره وشو چې د قران بیزتی وکړنو یاد ساته رسول به د ایمان نه کنګل شي بلکې شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرمایي
قران غرزول پر قذرات او ډیرانو دي شيونه کې یا آیتونه غرزول قصدن و دبد دي شړي ایمان برباد کیو بیمار به سړي اخی دنیا لشي د ایمان او د اسلام واقع خبره ده امام النووي رحمه الله عليه فرمایي اجمع المسلمون على وجوب التعظيم القران العزيز على الاطلاق والتنزيه وصيانته د ټول مسلمانانو په دې باندې اجماع شي سړي به د قران کرام ساتي دغه څه پېب کوي هغه به د وقار او د عزت عقیده ساتي اکرام رسول الله قران را واقصو د قبله په طرف باندې بکینه سخل به کې به شنی پوری ونی او به جل به هذا کلام ربي داس ما رب پیغام دی چې مال راغلي قاضي عیاض فرمایي وی چې چا د قران به عزت وکړه یا د قران د روایت به عزت وکړه یا په یو بل خبره ټکړه باندې به عزت د قران وکړه فهو کافر باجماع المسلمین ودا سره کافر د اجماع ټول مسلمانانو باندې دلیل دی رسول الله فرمایي چې اسلام د مقدسات او قران دی سنت دی کعبه ده مدینه ده مؤمن دی د دې احترام ساتل الله سره جنت رواني او د دې بیزتی کول دا ګور سره د جهنم په طرف باندې رواني ابن کثیر دا خبره ذکر کړي امام مالک رحمت الله علیه بچ کله حدیث اتلو درس لا وی غسل به وکي صفا جامع به واغسته خوشبو به ولګولا ګیره به ګمنس کړه او به محمد رسول الله احادیث لکینس حتی تر دې یو ورځ ولانه مو شو درس کو چې اتل سره د په دې رنګ تغییر راغی درس چې فارغ شو ملګر ورته شیخ ستاسو د رکه نه یو تغییر راغی وېزما د لمن اوچته کې شکل راوچته کړنو اتل زه دوه ویزه لړم چې چلو وی چې کله اول ټک درکړې وې موږ له دې دا خبره کړې موږ به دا وشلې وې مار محمد رسول الله خبرې شروع کړې وې دا مخ کو نه غنل چې دا د قطع شي ځکه دا د رسول الله چې موږ مخله داش خیر دې زمون مرشه دومره وشت احترام ابن عون په عالم بارک رضی دی محدث وې د شاګردانو یو ملګری چې د پنسل تراش کولو وې په دې وخت کې د حدیث درس ویل چې باغې نظر ور کړی وته یو مېشي ملګرو لزجرن دا درسونه ویلي ویزه تاسو د محمد رسول الله حدیث بیانو او تاسو په دې وخت کې لاره پنسلونه پاکوي را پاکوي دا خو بیزتی ده دا ناروا ده فوزیل ابن عیاض بدا ویلي وې څومره چې دا ګناه ستاسو په نسبت باندې وړ کېږي دغه شان د الله په نسبت باندې غټيږي او څومره چې ستاسو په نسبت باندې غټيږي دا به د الله په نسبت باندې وړ شي الله رب العزت فرمایي چې دا ګناه د دومره لوی ګناه کوي چې دا معاف کړي د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بارک رضی عجیب امام نه لک احادیث د یادو په اتفاق د ټول مسلمانانو سره د قران نور سره مسلمانانو په نسبت باندې دوه معتمد کتاب چې هغه الجامع الصحیح د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاول الله سے فرمایي وی چې کوم سره د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په کتاب باندې رد کړي او د مسلم باندې ویات ساتي دا سره بدعتي دي او د بدعتي برکه اخوند دروازه فرمایي ودا چې مرشي په ورځ قیامت الله د جهنم شپېته جوړي څومره خطرناکه مسله ده امام بخاری دغه په کتاب باندې رد امام مسلم دغه په کتاب باندې رد او تعالی دا خبره خلکو له ثابتې چې نه زه غلط تحقیق کوم خیر ده کما په کتاب دونه وکړم چې په دې کې دا غلطي ده او دا غلطي ده او دا غلطي ده نو د امام شاول الله په نسبت پاکستان افغانستان بنگلاديش هندستان په دې علاقو کې څومره چې د قران او سنت علما دي د دې ټولو د قران او سنت استاد چې شاول الله صاحب دي رحمه الله هغه فرمایي دا سړی بدعتي دي او د دې بدعتي انساني عمل محمد رسول الله فرمایي الله نه قبلي پروت عبد الله بن مسعود باندې رضی الله توفیق توبې مورنکی امام بخاری رحمۃ اللہ ورځ به مسکو مچي وچی شو ولس کرت وی چې کله موږ پورا کینو ملګرو وی شو ګورې دا شی دی مال zarar راکې وی چې وی کاته نو اسم مچي وا او شپه ولس کړ دې ودا چې چلو خدای د خپل موږ قطه نه کوي وی ویلې وی كنت فی آیه ز په یو آیات کې شروع فاحببت ان اتمها ما خو کوم غیر خیره که زموږ شم خو چې لیکن د آیات قطه نشي دا پوره شي د محمد بن مسعود نقل به موږ د امام بخاری په مجلس کې ناشتو په دې ګیره کې یو خشاک وندو وی ملګری دا راوخصو لری کې امام بخاری رحمۃ اللہ په هغه باندې نظر وې د شکل په ځمکه باندې وګرځو هغه راوخصو په خپل لسونه کې خو چې جمعات نه بار وته وې ایسه وګرځو ولا ویلکه څنګه چې زما دا ګیره د دې شی نه بچ ساتل کېږي په کار دا چې دا جمعه هم د دې شی نه بچ ساتل شي دلته به پیغمبر ګیره ګمنځي وکته به ورځيږي نور شی نه به پراتی کور کې معمولی غو مسله شیغله دومره احترام ساتل لیکن د جمعه به عزت کوله د امام بخاری دی عمل نه دا معلومیږي چې دا ګوره د اسلام نه خدای د دی وقار او عزت ساتل سړی له ایمان نشي کې د دې به عزت کول سړی ګوره به په بل تر باندې رواني حتی در دې د صفونه اله بارک راځي چې په حرم کې زنا او الله ته کانی جوړ کړه دا خو محمد رسول الله د وجنه کې د رب العالمین مو توسل درګی رہی نه پاګیدونه کې الله به موږ له سزا راکړي چې دې جمعه به عزت من کړي دی د بل جار لازم شریف فرمایي
بلکې ابن عاشور دا خبره ذکر شوی دا چې په کوم شی باندې رب العالمین امر کړی دی په تعظیم باندې که حج د بل شی دا ټول ویل شي د اسلام مقدسات او د اسلام شاعران د دې احترام په انسان باندې ضروری دی لازمي او بیزتی کول د دې دا سره ګور د جهنم په طرف باندې رواني یو سره دی هغه د اسلام د مقدسات او احترام اوسه نتیجه به شي یو دا چې د ایمان د قوت علامه ده دویم دې سړي له نور نه کې ډېر اسانه شي او درېمه نشه مسله ده چې دا سړی الله په دغه عمل باندې اوچت درجه لورسي او د ګنا نه به دا سړی الله بچو ساتي او بل دا چې الله به په دغه عمل باندې جنت لور داخل کی ذکر رسول الله فرمایي دین د اسلام درې سو شپته خوینه لري چې کله الله رب عزت او چاله اراده د خیر وکي نو څه عیسی ورته په عمل کې الله ورته نصیب کې به عمل کې دغه فوج باندې رب العالمین د جنت لور داخل کی رب العالمین موږ تاسو د توفیق راکړي چې د اسلام مقدسات او احترامات وساتو الله رب عزت موږ